بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورونو خویندو، په دې ویډیو کې زه تاسو ته معلومات درکوم چې خوبونه په څو طریقو تعبیر کیږي او بهترینه طریقه کوم یو ده. او دا چې تاسو کله کله ماته مسیج کوئ یو شی لیکئ چې ما په خوب کې لیدلی، اس مې په خوب کې لیدلی، سپین اسونه مې په خوب کې لیدلي. ته دومره لیکې او بیا ماته وایې چې خوب تعبیر که، او زه تا نه بیا پوښتنې کوم. اکثر ورونه هغه خوب هماسې بیا پرېږدي، سوال زما جواب نه کوي. زه به یې پوښتنه ترې وکړم چې دا خوب پوره ووایه، اول د خوب واضح که، آخر د خوب واضح که، خوب پوره ووایه. نو په دې کې ستا تاوان ده، یعنې که ته خوب پوره ونه وایې نو دې کې څه کېږي؟ بیا 5 طریقو باندې خوب تعبیر کېږي. ټولو نه ښه طریقه کوم یو ده؟ او دا ولې زه پوښتنه کوم هر چا نه چې دا خوب باید پوره ووایې، ځکه دې سره ښه تعبیر کېږي. نو اوله طریقه څه ده؟ اوله طریقه دا ده چې یو خوب یو ټکی یو چا نه واورې چې دغه په خوب کې سپین اسونه څه تعبیر لري. بس اس په خیر تعبیر کېږي، حدیث شریف کې راځي چې اسونه خیر باندې تعبیر کېږي. نو بس خبره ختمه ده، د خوب تعبیر شو. حالانکې داسې نه ده، په اس باندې کېناستل جدا تعبیر لري. اس ستا په کنټرول کې ده نه ده، دا جدا تعبیر لري او مختلف تعبیر لري. رنګونه یې بیا تعبیر لري، خپله کېناستل پکې یا کنټرول کې دی ده نه ده، نو دا هر یو جدا تعبیر لري. نو اوله طریقه دا ده چې صرف ته ماته یو خبره وکړې، یو شی وایي چې دغه شی ما په خوب کې لیدلی دی، تعبیر څه ده؟ نو هغه بیا صحیح کېږي نه. یعنې اول طریقه د خوب د تعبیر دا ده چې په یو ټکي باندې موږ خوب تعبیر کړو. لکه د خوب د تعبیر خواب کتابونه چې دي ابن سیرین په نوم باندې یو نور، نو دا اکثر په همدې طریقه باندې خلکو لیکلي دي. د ابن سیرین نه ډېر محدود روایتونه دي، نور چې څومره روایت دي دا ورپسې جوړ شوي دي. دا دومره غټ کتاب د ابن سیرین نه ده پاتې، ډېر محدود روایتونه پاتې دي. نو اول طریقه هم دغه شو چې بس یو ټکي باندې تعبیر شي. دې کې بیا تاوان چې ده، دې کې تاوان دا ده چې هغه کم خبره چې په دې خوب کې مکمل یو مفهوم ده، یو معنا ده، په هغه خوب کې پروت ده، هغه ورکېږي سړي نه. یا به دا خوب ښه تعبیر شي، یا به بد، یا به صحیح شي، یا به غلط شي، خو هغه اصلي هدف د خوب، هغه اصلي رمز د خوب هغه نشي راوتی په یو ټکي باندې تعبیر شي. دویمه طریقه څه ده؟ دویمه طریقه دا ده چې موږ داسې خوب تعبیر کړو چې څنګه یو کتاب ته وګورو. یو چا خو ویلي چې دغه شی په خوب کې څه ده، او زه وایم چې دغه شی ابن سیرین ویلي، که چا دغه شی په خوب کې ولیده نو دغه شی ده، نو دا هم نشي کېدی. مثلا ابن سیرین ویلي دي چې چا څا یې په خوب کې ولیده، څا، نو څا ویستل دا په غدر، په خیانت باندې تعبیر کېږي. نو دا خو یوازې صحیح نه شو. که دا څا ویستل د اوبو لپاره وي، په ښه نیت باندې وي، اوبه ترې ویستل شي، خوب تفصیل ویل شي، نو دا بیا ښه تعبیر لري، په خیر باندې تعبیر کېږي، په ښه صدقه باندې تعبیر کېږي، په زیات ثواب، په اجر باندې تعبیر کېږي. نو اوس که لاړ شو د کتاب ته وګورو، د خوب تعبیر کتاب ته وګورو، اکثر خلکو سره کورونو کې شته، نو په هغه کې دا شی لیکلي. او بیا خلک هم مختلف دي، ځینې خلک مثبتګرا دي، هغوی هماغه مثبت شی راواخلي، ځینې خلک منفیګرا دي، بدګمانه دي، سوچونه دي، نو هغه بیا هغه منفي شی راواخلي، هغه خراب شی ته راواخلي تعبیر. نو په کتابونو باندې هم تعبیر نه کېږي، په یو ټکي باندې هم تعبیر نه کېږي، په کتابونو باندې هم تعبیر نه کېږي. دا دوه طریقې شو. درېیمه طریقه څه ده؟ درېیمه طریقه دا ده چې بعضې علماو ته مثلا بعضې خوب وایي خلک، دا خوب ماته تعبیر که، هغه وایي چې زه به کوشش وکړم چې یو شی ذهن ته مې راسي، الله یو شی ماته دغه کړي، زه به تا ته وایم. بیا به درته وایي چې ماته خو ولې شی رانغی ذهن ته مې، خبره همداسې پاتې شي، بل چاته وایي، بیا بل چاته وایي، بیا بل چاته وایي. هغه وایي وروره دا الهامي شی ده، بس هر څوک په دې نه پوهېږي، زه نه پوهېږم، او دا څوک په دې نه پوهېږي، په دې زمانه کې څوک نشته. نو دا هم غلط طریقه ده، دا هم غلط طریقه ده چې موږ فقط انتظار وکړو د الهامي په شکل باندې چې یو شی الله موږ په ذهن کې واچوي، او که دا واچو یو شی برابر راغی، خوب کې ښه قرار نغی، بس هغه خوب معطل، دغه خوب پاتې شو، نو خوب تعبیر نه لري. حالانکه هغه خوب کې داسې مهم وي، هغه خوب کې داسې تکرار شوي، هغه خوب د لپاره، یو مسلمان لپاره د هدایت سبب شي، یو مسلمان لپاره د ترغیب شي یا تنبیه شي، د یو ګناه نه یې منع کړي، نو څه تعبیر شي ښه ده. نو د دې لپاره دا درېیمه طریقه چې هغه د الهامي طریقه ده، چې یوازې په دې باندې موږ حساب کوو چې بس زما ذهن ته یو شی راسي، یو عالم وایي چې بس زما ذهن ته رانغی، یا دې زمانه کې څوک نشته خوب تعبیر کړي، دا الهامي کار ده او دا هر څوک په دې نه پوهېږي، نو دا هم صحیح طریقه نه ده. څلورمه طریقه چې ده، څلورمه طریقه دا ده چې د نفسي تعبیر شي. مثلا علماء نفس سایکولوژي لحاظه، سایکولوژي مثلا وایي چې څوک دغسې مزاج ولري، دغسې انسان وي، هغه دغسې خوبونه ګوري. مثلا څوک چې مزاج یخ وي، ټوله شپه د اوبو خوبونه ګوري، د واورې خوبونه، د یخ خوبونه ګوري، د خواږه شیانو خوبونه ګوري،
یا مثلا څوک چې مزاج لږ سخت وي هغه وینه په خوب ګوري او هغه کلک شیان په خوب ګوري او هغه سخت شیان په خوب ګوري تیږه ګوري دا شیان ګوري نو دا هم صحیح نه ده زموږ خوب ته صرف د نفسي له لحاظه وګورو د علم النفس یا سایکولوژي له لحاظه وګورو او هغسې تعبیر کو نو دا هم بیا تعبیر صحیح نه راځي دا پنځم طریقه باید شاید پنځمه طریقه څه ده هغه طریقه ده چې نبي علیه السلام صحابو ته ښودلی لکه د نبي علیه السلام مخکې ابوبکر رضی الله عنه خوب تعبیر کړی ده یو کس راغی خوب یې تېراوه ابوبکر ویلي رضی الله عنه چې زه دا خوب تعبیر کوم نبي علیه السلام تعبیر که هغه شروع وکړه تعبیر یې که نبی علیه السلام ته ویلي څنګه شو تعبیر نبی علیه السلام ورته ویلي بعضې دې صحیح کړي بعضې دې غلط کړه هڅه کوم ځای صحیح کړی هغه یې ورته ویلي دا صحیح ده کوم ځای غلط کړی هغه یې ورته صحیح کړه نو دا خوب څه ده هم اکتسابي ده او هم تعبیر د خواب هم اکتسابي ده یعنی کسب ده په تجربه باندې سړي ته حاصلېږي تجربه پکې زیاتېږي او هم الهامي ده یعنی هر څوک رښتیا خبره ده هر څوک دې تعبیر نشي کولی ځینې علما ښه علم لري خو چې د خوب ورته وایي ټکي باندې نه پوهېږم ځینې علما دي شیخ الحدیثان دي مفتیان دي مشهور نو هغوی کله کله ما سره رابطه کوي چې دغه خوب رابطه باندې وایي موږ نه پوهېږو نو دغه خوب رابطه باندې ته څه وایې نو زه چې بیا هغه خوب ترې واورم او هغه خوب ورته وایم نو هغوی یو زړه اطمینان حاصلوي نو په دې دا خبره هم صحیح ده چې خوب الهامي ده یعنې هر څوک په دې نه پوهېږي ځینې کسان چې الله تعالی یو استعداد ورکړي او یا د خوبونو په وجه باندې تجربه ورته حاصل شوي چون ما ډېر خوبونه کتلي دي په ځواني کې ډېر ښه خوبونه پیغمبران مې په خوب کې لیدلي دي ډېر نبي علیه السلام مې څو وارې په خوب کې لیدلی نو په دې په وجه باندې کم انسانانو باندې لږ مشکلات راغلي او د دینداري په وجه باندې یا د نور د محیط په وجه باندې نو هغوی خوبونه ډېر کتلي چې خوبونه یې ډېر کتلي دي نو دې کې یو تجربه ورته حاصل شوی ده تجربه څه حاصل شوی ده نو په دې کې څه که دی لږ نور مطالعه مو وکړي د دې لږ قواعد مو ګوري د دې علماو کتابونه مو ګوري نو په دې کې یو ښه تجربه بیا سړي ته حاصلېږي او شاته لږه کوي د الله لخوا لکه یو شی وي بعض استعداد بعض چاته ورکړي بعض نه یې ورکړی لکه دا تقریر او بیان کول بعضې علما چې د هغه ښه ژبه لري بیان کولی شي بعضې علما بیان بیخي نشي کولی خو لیکنه ډېر ښه کولی شي نو دا هر یو انسان ته خاص استعداد لري دا هم صحیح ده نو ښه طریقه ټولو نه دا ده چې خوب باید پوره واورېدل شي زه چې اکثر خوبونه تاسو ما ته ووایئ چې بیا زه تاسو نه سوالونه کوم هغه اکثر ورونو باندې بې بد لګېږي خصوصا زنانه چې زه پوښتنه ترې وکړم دا خوب دې څه وخت کتلی او د خوب اول شی دی خوب کې نور هیڅ شی دي او بیا زنانه چې دي هغوی خوب پوره نه وایي اکثر خپل خوب نیم وایي یا کوم ځای چې خوښېږي هغه ووایي چې کوم ځای ډارېږي هغه نه وایي نو خوب باید پوره وویل شي چې خوب پوره وویل شي نو دې سره هغه کوم خوب کې چې کوم رموز دي د اول کې آخر کې منځ کې چې کوم رمزونه دغه ټول سره یو ځای کېږي نو دې نه بیا یو نتیجه اخیستل کېږي هغه تعبیر بیا صحیح کېږي او کله کله داسې هم کېږي چې یو کس خوب ماته راورېږي وارخطا یې چې زر به تعبیر کړي نو زر نشي کېدی خوب کې لږ تعبیر کې باید لږ وقفه باید وشي یوسف علیه السلام نه څه کله پوښتنه وشي د خوب تعبیر باره کې نو دغه دوه ملګري چې په زندان کې ورسره نو هغو ورته ویلي چې دا خوب موږ ته تعبیر کړه یوسف علیه السلام زر ورته تعبیر نه کړي یو څه خبرې ورته وکړي د اسلام دعوت یې ورته ورکړه او دغه نه وروسته بیا ورته ویلي چې زه تاسو ته دا تعبیروم خو لږ وروسته بیا وروسته ورته تعبیر کړه نو په خوب کې عجله هم نه ده پکار او خوب پوره ویل پکار دي چې تاسو باید خوب پوره ماته ووایئ او ښه طریقه هم دغه ده چې تاسو ماته خوب پوره ووایئ او که څه سوال وي هغه تاسو نه وکړمه نو ضرورت مطابق هغه جواب کوي نو بیا خوب ښه تعبیر کېږي او بیا قاعده په خوب کې دا ده چې خوبونه چې دي دوه رقم دي یو هغه خوب د حاجت د تعبیر ته نه لري یو ښه خوب یو پیغمبر ته په خوب کې ولیده نبي علیه السلام نو بس هماغه ده نو بس تا ته یو بشارت دی یو خوشخبري ده نیک انسان یې مونځونه کوي تلاوتونه او بندگی دې صحیح ده ایمان دې صحیح ده نو بس ښه خوب دې ولیده دومره خاص دغه پکې نه اکثر او بیا هغه خوبونه چې لږ غوندې مشکل وي سخت وي نو هغه بیا تعبیر ته ضرورت لري هغه بیا تعبیر شي هغه بیا سړي ته لږ اسانه کېږي او سړي ذهن یې مني او فایده انسان ته رسېږي نو ځینې خوبونه بیا تعبیر ته ضرورت نه لري او ځینې خوبونه چې تعبیر ته ضرورت لري هغه باید پوره ویل شي نو الله دې وکړي چې تاسو ما ته خوبونه رالیږئ نو دا خوبونه پوره ما ته راولېږئ او بیا داسې زما خوبونو تعبیر کې زما طریقه څه شی ده دې باره کې یو د خوبونو تعبیر ما کله شروع کړی ده او څنګه په دې باندې دا تعبیر څنګه زه پوه شم تعبیر کولی شم یا څنګه نور پوه شو څنګه اعتماد پیدا شو دې باره کې انشاءالله بیا زه اوږده قصه ده دې باره کې انشاءالله زه بیا ویډیو کوم یا یو شکل باندې دې معلومات انشاءالله تاسو ته بیا شریکوم چې دا خوب تعبیر ما کله شروع کړی ده او څنګه یې تعبیروم او په کوم طریقه باندې څومره وخت شو او څنګه دا اعتماد پیدا شو دا څومره خلک ما پیژني نو په دغه شیانو باندې انشاءالله خبره کوو اوس همدومره خبره په دې ویډیو کې مې تاسو ته وضاحت وکړه چې خوب ماته لیږي پوره راولېږئ
خو همدا اوس تقریبا یو 120 خوبونه داسې دي چې هغه یو نقطه باندې سوال شوی ده چې دا خوب په دغه شی په خوب کې څه شی ده ما هماسې پرېښې ده سوالونه مې ترې کړي دي جواب یې تر اوسه نه ده راکړی نو هماغسې مې پرېښي دي نو هغه خپل خوبونه یا اهمیت ورته نه ورکوي یا اشتباهي کېږي دا پوښتنې ولې کوي نو ما همدې لپاره بیا پرېښی ده نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل خوب پوره ماته ووایئ وخت یې ووایئ خوب پوره ووایئ او بیا خوبونه څه تعبیر کېږي نو اوله مرحله کې په نومونو باندې تعبیر کېږي نوم باندې نبي سره وایي تاسو فعبروها باسمائها حدیث شریف کې راځي چې تاسو دا خوبونه په نومونو باندې تعبیر کړئ یو خوب کې یو شی دی ولیده نو هماغه نوم راواخله په هغه باندې تعبیر کړه نو کله کله اکثر وخت دا مثلا تازه خرما دی ولید نبی سلام تازه خرما په هغه باندې تعبیر کړي په تازگی باندې چې زموږ دین تازه ده ان شاء الله زموږ د خوشحالي موږ ته راځي او عقبه نوم چې یو صحابي نوم هغه په دغه باندې تعبیر کړی ده په عاقبت باندې عاقبت هم ان شاء الله خدا او رافع عقبه بن رافع او صحابي نوم دغه په کور کې خوب کې لیدل شوی و نو هغه رافع په رفعت باندې تعبیر کړی چې موږ ته الله تعالی رفعت نصیب کړی نو په نومونو باندې اکثر وخت خوب په نومونو باندې تعبیر کیږي نو الله تعالی دې وکړي چې تاسو په دې ویډیو کې وضاحت تاسو ته شوي ان شاء الله نور ویډیوګانو کې هم تاسو ته وضاحت کوم د خوبونو په باره کې او تاسو سره که سوال وي د خوبونو په باره کې تاسو سوال هم کولی شئ او چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیر کړئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته